الله جل جلاله فرمای چې دا قران کریم هدل للمتقین، دا هدایت دې د پاره د متقیانو. متقیان څوک دي؟ اغل تعالی رب کریم د دوی 15 صفاتونه بیان کړي او و صفاتونه چې نو هغه دلته راوي بیانېږي. وی متقیان هغه خلق دي الذين يؤمنون بالغیب، چې په غیب باندې ایمان راوړ دي، نه الله لیدل، نه جنت لیدل، نه جهنم لیدل، نه ملائک لیدل دي، په غیب باندې د خبرو باندې ایمان راوړ دي. دویم صفت دا غوي ويقيمون الصلاه، مانځه پابندي کوي. او دریم صفت ومما رزقناهم ينفقون، کم مال چې ولا مونږ ورکو، کم رزق چې ولا مونږ ورکو، هغه نه الله په نوم باندې لګي. او څلورم صفت دا بیان کو والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، چې په قران کریم باندې هم ایمان راوړي او د نمخ کې چې کوم کتابونه تیر شي دي په هغه باندې هم دا غوي ایمان. او پنځم وبالآخرة هم یوقنون، پر ورځ د آخرت باندې یقین ساتي. دا خلق متقیان. اولئک علی هدى من ربهم، مهر لګوي دا د خپل د رب د طرف نه په هدایت باندې داخل. چا کې چې دا صفاتونه نو په شې چې دې سړی ته الله هدایت نصیب کړ دې، دا په هدایت باندې د کس هدایت یافته دي. دلته الله رب کریم د متقیانو سنور صفاتونه چې نو هغه بیان کړ دي، نور علامی بیان کړ دي، 15 علامی هغه شي او دلته نور بیانې چې دې علامونه او په جندلې شي چې دا چا کې چې دا علامی نو دا خلق متقیان دي، دا د جنت ته د تلو مستحق خلق دي. اول فرصت کې جنت ته تلون کې بغیر د څه تکلیف او رکاوټ نه هغه داخله دي. الله وی اعدت للمتقین، دا جنت د متقیانو لپاره تیار کړی شوی دی. تلک الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقیا. په سورۃ مریم کې الله فرمایي چې جنت میراث به زما بندګانو کې هغه خلک وړي چې هغه متقیان فرزګار. دلته الله رب کریم د متقیانو صفت بیانې، الذين متقیان هغه خلق دي ينفقون چې هغه الله ورکړي مال چې دی هغه د الله په نوم خرج کوي. سورۃ البقره کې هم دا صفت ذکر شوی، ومما رزقناهم ينفقون، چې کوم رزق ولمون ورکو ينفقون هغه نه د الله په نوم باندې ورکوي، خرج کوي د الله په نوم. دلته رب العالمین فرمای الذين هغه کسان ينفقون في السراء والضراء، چې خپل مال نه د الله په نوم باندې شی ورکوي، في السراء د خوشحالي په حال کې، والضراء او د تکلیف په حال کې، په تنگ دستۍ کې هم. او دا دواړه هغه حالونه دي چې په دې کې عموما بنی آدم چې دی هغه د الله نه غافل شي. یو چې کله د باندې مالی فراوانی راشي او چې دی نو د دنیا په لحاظ سره آباد شي، نو بیا دی د الله نه غافل دی، د الله نه یاد، د الله د عبادت چې دی نو ټیم نه. او که چېرته جمعات ته راشي هم نو په دغه داسې بد حالي چې ته به یې دی په زوره چا دننه کړ، دی به بیا په دغه یې چې یاره څومره زر امام چې دی نو هغه ما فارغوي چې زه ترېنه وځم. اوس بد حال به یې سات له به ګړۍ ته سین کوي، سات له به اوږدېږي، سات له به لنډېږي، په ده بیا وخت نه تېروځي. نو مال فراوانی چې ده دې کې الله جل جلاله نه بنده اکثر غافل شي. دویم والضراء، په حالت د تکلیف کې، تنگ دستی کې، چې کله تنگ دستی راشي او غربت په زور لګي، نو بیا هم د خپل د غربت د خاتمه په چکر کې او په سوچونو کې پروت، نو بیا هم د الله یاد او د الله چې دینو ذکر او د الله بړای دی نه دی غافل. نو الله رب کریم فرمایي چې څوک چې په دې دواړو حالتونو چې والی فرامانی بیا ته هم الله نه یریږي، او که تنگ دستی په نو بیا ته هم الله نه یریږي، بلکې د الله په نوم باندې الله غوي ته یاد او خپل د مال نه خیر او خیرات ورکړي. ينفقون في السراء والضراء، تکلیف په حالت کې هم او خوشحالي کې هم د الله په نوم باندې چې نو خیر او خیرات خپل د مال نه خیراتی شی ورکړي. دویم صفت والکاظمین الغیظ، غصه تیرون کی.
کله چې د طبیعت خلاف خبره سوکو کی دته کنزلیو کی د سره بدو کی او د غصه ورشي نو د هغه غصه خپل تیر حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یو يهودي سره وراغه يهودي رالان دي چې رالان دی کو نو علالوي نو غلان نه حضرت علی رضی الله عنه باندې وته نو حضرت علی رضی الله عنه هغه شی پرې خو د پاسه نو هغه يهودي وی چې عجیب خبره ده چې ودی پر زولم او مړ کولم دی بیا دې پرې خو دم نو حضرت علی رضی الله عنه وی چې ما ته وجلی د الله رضا لپاره چې تا کافر وي ما وجلی ما چې الله ما ناراضي شي زه غازی شم کله چې تا په ما باندې وته کل نو زما درته خپل کار پیدا شو نو د الله غرضا خبره ګډه وړه شو درته زما کار پیدا شو نو چې زما کاروم پکې راغی نو ما ته پریخو نو الله جل جلاله وی والکاظمین الغیظ چې قابو کې ساتون کې غصه لره چې دته سوګدانه ده چې دته یو کنزل وکړو نو دی ورته دوه کوي کله سره یو بد کړ دی نو دی ور سره ډبل دوه کوي نه وې دې غصه تیری علی ابن حسین د حضرت حسین رضی الله عنه زوی حضرت علی اوس بتوي چې سړی هولټا اخته شي د عربو دا ریواج چې د نوسینوم بدلی کبنوم باندې دا د نسب د محفوظه کولو لپاره یو اسانه طریقه لکه حضرت عمر رضی الله عنه د نوسینوم عمر ابن عبد العزيز د عبد العزيز زوی چې د حضرت عمر رضی الله عنه نو سیر راتلو نو هغه نوم چې دنو هغه عمر دا د دې څه مطلب چې د نکه چې تیر شه د هغه نوم دغه دنو دا نسب نامه د محفوظ ساتلو لپاره یو اسانه طریقه نو د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د زوی نوم علی یو ورځ دا او داس کو نو هغه کم د وینځه چې وا هغه ورته وبا چولې دا او داس کو دا غیر الله سنا کوزر اخلاص شو چې د په لاسونو ملګي د جامع ولوم لم دې کړي کته نه ظاهر خبره د خټي عمر راشي په سړی ولم نو د لقار خدای لا سویل نو واجنه یو خيار او هغه ورته د آیات الرسل والکاظمین الغیظ چې متقیانو صفاتو کې دادي چې هغه خپل غصه شیدنو هغه تیری غصه باندې عمل نه کوي انتقام نه اخلي نو هغه ورته چې ځانو غصه زما ختم شو نو دی ورته بل ټکه وي دای په ذهن کې و چې بیا خو بل وخت کې خو دا خبر ورته یادېږي کنه بیا براته قاریږي چې یو پیر دی غروانه کړ نو دی جنې ول عافین عن الناس چې د الله د نیک بندګانو یو دا صفت ده چې خلق معاف غصه هم تیرا کی او معافی هم کوي وزما او بخری نو هغه ورته والله يحب المحسنين الله خو احسان کوونکې خلق خوخی نو حضرت علی ورته چې زه چې ما ته آزاد کړی زه غصه مې مخبل او خړه او ته مې چې دین او بخلیوم او آزاد مې هم کړه زه آزاد مې کړی لا زه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لیس الشدید بالسرعه چې طاقتور او پهلوان هغه نه دي چې خلکو لورزي او را لاندې کوي بلکې انما الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب پهلوان هغه سړی دی چې د غصې په وخت کې ځان باندې کنټرول وساتي زمونږ شانته نه چې په معمولی خبره بلیډ هاي شي بلیډ زولې هاي کېږي زمونږ چې مونږ ټینشن اخلو کومه د الله کارونه په الله باندې پریدو او د وړو او ما وړي خبرې د انډو مخې ته راولونه د وړو کارونه موږ مخې ته نه راولو وړي خبرې مخې ته نه راولو اې د مشرانو په خبرو باندې مونږ چې د انډو وګ نه یک دوزه مشر سره ولا سدي په وړو کې ولېګل چې واړه دي چې وې قران نو سي چل کوي سدي په مشرانو کې ولګل چې زما مشر وې وې جو خبره وې کړه مشر ده خیر صد الله کارونه یاغه په هغه پرې خودل چې دا الله بکې نو ټینشن برورو کمیږي اخر بدی زې لراشي چې نه به غصه نه به ټینشن او
کله چې دا خبري د سړی په خبره باندې چې نو د ټینشن اخلي او جوابي کاروایی کوي او انتقامي ذهن لري، دغه انتقامي ذهن چې د سړی سکون خرابوي او دا چې د نو ټینشن سبب جوړيږي. نو نبی علی السلام وایي چې بهادر او پهلوان هغه نه دی چې په جنگونو ورزي. پهلوان خو هغه دی چې د خپل غصه کنټرول کړي، خپل غصه باندې چې دینو د اوبه واړي. امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې هغه په بازار کې روانو یو سړی ورته کنځلو، نو امام صاحب چې دینو غلې شو. اوس امام صاحب هغه خلاف کاروایی کولې شو، د دنیا شاګردانو دغه حکومت دغه احترام کو، پولیسو دغه احترام کو. اوس امام صاحب چې نو اکشن اغسته نو هغه اغسته شو، خو امام صاحب ورته د خلینو خبره هم نو وخت لګل شو. لاړو بیا کله چې کور ته لاړ نو یو کڅوړه یې واغسته، هغه وخت کې باشرفی وی روپو په ځایبان هغه نه چې نو کڅوړه ډکه کړه روان شو. لاړه سړی ور راوټنګو، هغه د دنه نه راوت. امام صاحب ته نن په ما ډیر غټ احسان کړ دې، په ما دې لوی احسان کړ دې، خپل نیکیان دې مال را کړ دې. نو سستا د احسان بدله چې دا هغه تعالی درکوم، دا ټیلې د پیسو چې دا داوت سړی د غلطه کې حقاریان غونه په ذکر شو چې دا لا څنګه چل. امام صاحب ته په ما احسان کړ دې، خپل ډیر شي نیکیان دې مال را کړ. کله چې یو بنی آدم بل ته کو کنزلو شي نو د د نیکیان شي دي دا د نزی تاسو پورې چې هغه ورته جوابي کاروایی نه کوي، نو هغه وخت پورې د کنزل مار نیکیان شي دي دا هغه سړی ته ځي اوړي هغه ته. نو کنزل یو لاندې غوندې شه د ملائکوم سړی بد شي، هغه هم په سړی لعنت وي، نیک عملوم د نزی. نو جب خپل کنټرول کې ساتل پکار. غصه په وخت کې چې نو خلکو نه اکثر دا کنځلې کیږي، نو غصه نه دی را دومره حد کې غصه هم نه دی راتل پکار چې سړی په ځان بیان نه پیږي او سچ بد ردی د دنیا هغه د پخلی چې سره راضي جوړې لګیای وي، نو دومره غصه هم ځان ته نه دی راوستل پکار. خپل په غصه کنټرول پکار دی. ویول کاظمین الغیظ، متقیان دویم صفت دا ده چې دوی غصه باندې کنټرول کوي. والعافین عن الناس، او دریم صفت د متقیان دا ده چې دوی خلکو ته عفو کوي. دوی سره څوک بدو کی نو دوی د بدله اغستو په ځای باندې هغه وبخ. صحابه کرامو ته الله جل جلاله سوې وی عفو کوي خلکو ته. تاسو څوک زیاته کوي تاسو هغه د الله رضا لپاره بخي. الا تحبون ان يغفر الله لكم، تاسو دا نه خوښوي چې الله تاسو ته بخانه وکړي. چې دا د الله رضا لپاره، ما د الله رضا لپاره یو سړی ته بخانه وکړه، هغه زیاته کړ دې روانه کړ دې، مونږ وې چې زما د الله رضا لپاره پرې خو ده او دا رڼا مونږ د الله رضا لپاره پرې خو ده. نو الله رب کریم ورته بخانه کوي. قران کریم کې بل ځای کې راځي چې الله باندې دې سړی له جنت ورکول واجب شو چې د هغه رضا لپاره یو بنی آدم دا هغه وبخلو، دا هغه مخلوق ته بخانه وکړه، نو الله رب کریم باندې دې سړی له جنت ورکول چې دا واجب شو. نو څومره غټه درجه ده او څومره غټ کار دی. نو د متقیانو صفت دا دی الله جل جلاله وایي چې والعافین عن الناس، دا الله رضا لپاره خلکو ته بخانه کوي. دریم صفت دا وایي دا. او څلورم صفت دا دی چې والذین اذا فعلوا فاحشه، چې کله د دې بنی آدم نه په غلطی باندې یو ګناه وشي نو ذکر الله، فورا دې بیا الله یادوي. دنه ګناه شو د پسړه کې د الله یاره رااله، د فورا الله یادول شروع کړو، داغه ذکر داغه دین داغه عبادت کې ولګېدو. او پنځم فاستغفروا لذنوبهم، خپل په ګناه باندې بیا د الله نه بخنه غوښتل شروع کړه، د الله یاد شروع کړه. د دعا دستور دا دی چې اول به د الله حمد و ثنا بیانې چې داغه رحمت استا طرف ته متوجي کی. د توبې وستونه مخکې به د الله حمد و ثنا بیانې چې داغه رحمت متوجي کیږي، نو هغه نرستو بیا الله ته ندامت خپل په ګناه پکار دی. نو الله وی ذکر الله، اول دوی الله یاد، ګناه نه ځان لري ساتي. خو کچرته ته نو شي په غلطۍ باندې انسان د بنی آدم نه دا کار کی. مونږ معاشره کې څه دي، کچرته مولوی صاحب نه غلطي وشو یا قاری صاحب نو شو یا امیر صاحب نو شو یا حاجی صاحب نو شو، نو مونږ بیا کله په سر اغسته جهل کټ خبر یا ملاس چل کړ دي، خبر یا حاجی صاحب څه کړ دي، جهل کده سبب پیغمبر خو نه وکړ.
د ګناهونو نه محفوظ پیغمبري او ملائکه هم دی نه دي معصومان ملائکه دي هغه نه ګناه نه کیږي دا بنی آدم نه خطا کیږي بنی آدم نه ګناه کیږي ځکه خو الله د بخنه دروازه کولو کړ چې بنی آدم چې د نه غلطي کیږي د خطا کول شي د نه ګناه کې دي شي د محفوظ هم نه دي هر یو بنی آدم سوای د پیغمبرانو او د معصوم هم نه دي چې د ګناه سره تصور نشته نو ګناه چې کله وشي نو بیا د نیکانو متقیانو صفت الله دا بیانوي چې دوی فورا الله یادول شروع کی داغه حمد و ثنا شروع کی او بیا ورپسې خپل په ګناهونو باندې داغه نه بخانه غوښتل شروع الله نه خپل په ګناه باندې د بخانه وغواړي فاستغفروا لذنوبهم بخانه غواړي خپل په ګناهونو باندې او بیا ولم يصروا على ما فعلوا گناہ خدا نو شو خدای په گناہ همیشواله نه کوي په مخه گناہ نه کوي په غلطي باندې ته شوی او د په هغه باندې ندامت او کدل ته الله جل جلاله په دې کې د توبې طریقه هم بیان کړل چې توبه دې ته ویل کېږي چې اول با خپل په گناہ باندې کم چې شوی دی بنی آدم نه په دې باندې ندامت کوي الله چې الله د مانه غلطي شیدا زه خطا شې مته معاف کا او آینده لپاره به عزم کوي چې یا الله آینده به هیڅ چرته دا کار نه کوم زما دا په خیر عادت سبب بیا دا کار نه کو ولم يصروا على ما فعلوا او دوی همیشواله نه کوي په هغه ناکاره کار باندې کوم چې دوی کړ دي بلکې فورا دا هغه نه توبګار شي او آینده لپاره عزم کوي چې زنه کوم وهم يعلمون او دوی ګناه غني دوی ته پته ده چې دا ګناه دي ځکه چې کم کار بنی آدم ګناه نه غني نو هغه نه توبه هم چرته نه کوي توبه خو به کار نه کوي چې ګناه غني چې او کار ګناه نه غني نو هغه نه بیا ته توبه نه کوي وهم يعلمون دوی په دې پوهیږي چې دا کار چې دا ګناه کار دی نو چې دوی دا کار کوي چې غلطي نه ځان ساتي او دا صفاتونه دوی اختیار کړ دي کم چې ما بیان کړ او کم چې قران کریم خودل دي دا ټول صفاتونه په ځان کې راولي او که غلطي ته نو شي په هغه باندې فورا د الله نه بخنه غواړي او آینده لپاره د نه کولو عزم کوي نو الله مهربان بادشاہ او ذل عوض او بدله به د دې سور کوي اوس د الله د طرف نه بدلی ته ګوري الله وی اولائک دغه خلق چې دي دا کسان چې دي دغه مخلوق دارنګي دا صفاتونه والا جزاؤهم بدله د دوی عوض د دوی د طرفه د رب د دوی نه هغه شه ده مغفرۃ من ربهم دو خبري الله ورته په انعام کې او بدل کې ور کوي اول مغفرۃ من ربهم د طرفه د رب نه بدوي ته بخانه شي دلته کې الله د غفور الرحیم صفت چې ده نو هغه معلومي یو سړی ګناونه کوي توبه نو باسي الګیا ده او سره دین ته نږدې ناراضي وي الله غفور رحیم ده دسي الله غفور رحیم نه الله غفور رحیم ده چې غلطي در نشي ده بیا دې په هغه باندې توبه وکړه خپېمان شو او آینده لد نه کولو عزم وکړو نو اوس الله غفور رحیم ده جزاؤهم عوض د دوی بدله د دوی مغفرۃ من ربهم بخانه د طرف د رب د دوی نه وجنات تجري من تحتها الانهار او بل بدله د دوی بل انعام د دوی شه دي هغه جنتونه دي چې دا غي د باغونو د ونو لاندې چې نو ولی برواني خالدین فیها دوی په هغه جنتونو کې همیشه یو خو به تبخانو کې الله بل به الله ورته جنت نصیب کی چې هغه جنت کې بده همیشه لپاره وتل بتنه نه نو دا د متقینو صفاتونه چې الله بیان کړو او په دې کې الله جل جلاله د انفاق فی سبیل الله ترغیب هم ور دا الله په نوم باندې خیرات شي ترغیب هم الله خیرات شي ور کول ورکړو زکه دا ترغیب الله یو مخزکه ور کوي چې دین چې د قائمیږي خپل په ټول شعبو باندې کله چې د ټول شعبې فعالي نو بیا دین چې د هغه په دنیا کې قائمي نو د دین شعبې چې دي هغه فعال کیږي نو هغه کې پیسې لګي دین شعبې څه شي دي نمبر 1 جهاد دی نمبر 2 د دین خورولو سبب دینی مدرسې دي چې هغه کې تعلیم او تعلم کیږي او نمبر 3 خانقاګانی دي چې په هغه کې تزکیه نفس کیږي اصلاح د نفس کوي او نمبر 4 تبلیغی میدان دی دعوت او تبلیغ د تبلیغ کار دی چې د دې په ذریعہ سره چې د دنیا کې
دین خوريږي. دا څلور والا شعبې چې فعالي او دوی کې جاني جاندار کار په هر یو شعبه کې کیږي، نو بیا دین په دنیا کې خوريږي او طاقت نسی او مسلمانانو ته طاقت میلاویږي. او دا څلور والا شعبې چې دي دوی کې د مال ضرورت، مال لګولو ضرورت. زکه مال لګولو په مخه باندې الله جل جلاله ته چې دنو ترغیب ورکړي او د خیرات شي د بیان ورکولو چې دنو الله جل جلاله ترغیب ورکړي او د هغه فضیلت چې دنو په مخه بیانېږي او زیره د جنتونو پر راځي.